السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله د ګروپ ملګرو مد مقابل حاضر شوی دی او سیګنل یې ورسره پوره دی. انشاءالله نو نن به بحث انشاءالله چلیږو، تاسو بیا اورئ. نو زما دعوه ما مخکې پیش کړې وه، زه درته بیا پیش کوم صراحت او وضاحت سره چې مولانا حمدالله جان ډاګی د خپلو عباراتو په رڼا کې هغه چې کوم دی د قرآن د ډیرو نصوصو سره او د محمد رسول الله د ډیرو فرمان او روایاتو سره د هغه د عبارت ټکراو دي. په دې عباراتو په وجه باندې د ډیر نصوصو هغه انکار کړی دی. د دغه نصوصو د انکار په بنا باندې هغه د اسلام نه خارج شوی دی او هغه مسلمان نه دی. د خپل عباراتو په رڼا کې چې هغه د ډیرو نصوصو نه انکار کړی دی. دا زما دعوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دعوه ما خپله پیش کړله او لاولنی عبارت چې کوم دی ما په مخکینۍ مناظره کې هم پیش کړی دی او زه به یو ځل بیا د یاد دهانۍ دپاره بیا ووایم چې کوم د هغې قولو د البصائر صفحه 220 کې څو چې یا محمد په طریق الاستعانت جایزونو چې یا رسول الله یا محمد نارول په طریقه د استعانت باندې جایز ده. دا قول چې کوم دی د هغه د قرآن د متعدد نصوصو خلاف دی او په هغه باندې ما بیا نور هم داسې قراین پیش کړي. دا مد مقابل د طرفه د هغه جواب نه راغلی، نو زه د هغه سوال د جواب منتظر یم. او صریح پکې هم وایي چې ستاسو په نظم باندې صریح وي دا عبارت یا پکې څه داسې نور ابهام مبهمینو د یې وضاحت ورسره کوئ جي. جزاکم الله خیر. زه چې کله عبارت پیش کوم په کوم عبارت کې د هغه ابهام و تاسو ته د هغه ابهام ښکارېدو نو بیا به په هغه باندې تاسو ووایئ چې دکې ابهام دی. انشاءالله بیا به زه خبره کوم او هغه چې کله زه پیش کوم نو بیا به تاسو زه به بیا خبره کوم چې ته پکې کله ماته ابهام راوخلي. مولانا صاحب محترم جی خبره انشاءالله زه خپله شروع کوم. تاسو چې کوم دی نو خپل قراین وغیره بیا ووایي او ووایي چې دا لفظ صریح دی او که نه دی جي. بیا زه انشاءالله خپل دلایل شروع کوم، تاسو چې کوم دی د دې وضاحت ماته وکړئ جي. جی ماشاءالله زه ملګري ما نه مطالبه وکړه چې خپل قراین بیا پیش کړي. زه خپل قراین چې کوم دی بیا پیش کوم. ما چې کوم عبارت د صفحه 220 کې پیش کړی هغه ما ویلي چې دا د یو د قرآن پاک د دې آیت چې کوم دی دا خلاف دی. آیت ما تلاوت کړی و، زه یو ځل بیا هغه آیت تلاوت کوم. قرآن پاک آیت دی. قرآن کې الله پاک فرمایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة یکفرون بشرککم. دا د سورة الفاتحه آیت نمبر 14 دی. مقام استدلال زما هغه ویوم القیامة یکفرون بشرککم دی او طرز استدلال زما دا دی چې په دې آیت کې په دعا او په ندا د غیر الله تذکره ده. بیا غیر الله عام دی، که هغه نبي که ولي هر څوک خاص کر ذوي العقول، ځکه ضمیر ته هم ضمیر یې راوړلی، واو او نون وغیره جمع یې راوړلی چې دا دلالت کوي په ذوي العقولو باندې. په هر حال نو دلته کې په دې آیت کې چې د چا دا نظریه چې هغه څه کوي غیر الله ته رامدد وایي یا غیر الله ته یا علي یا رسول الله یا محمد وغیره داسې نارې وایي، د دې آیت په بنا باندې په هغه باندې د شرک فتوه قرآن لګول ده. ویوم القیامة یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. دا زما اول نمبر دلیل و چې دا آیت دا عبارت د دې آیت خلاف. دویم نمبر زما دا وه چې د قرآن پاک آیت دی. قرآن کې الله پاک فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. مقام استدلال هغه زما ایاک نستعین دی او طرز استدلال مې دا دی چې دلته کې الله رب ذوالجلال مفعول به مقدم کړله او هغه ضابطه مسلمه ده چې تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والاختصاص. دلته کې د حصر او د اختصاص معنا ده. مولوي صاحب ته دا معلوم چې په کوم ځای کې حصر نو دلته کې دوه معنی ایجاب او سلب. نو دې دا معلومه شوه چې ما فوق الاسباب کې استعانت او استمداد دا صرف د الله سره د الله صفت دی، د بل چا نه دی. د ایجاب او سلب دواړه معنی په آیت کې ملحوظې دي. دا زما دویم نمبر دلیل دی. ما پیش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب محترم جی خپله خبره وکړه. زه اوس چې کوم دی نو خپله د ډاګی شیخ صاحب عقیده هغه چې کوم دی نو عقیده دا ده چې عالم الغیب حاضر ناظر صرف د الله تعالی دی، عبادت صرف د الله تعالی به کېږي، مدد به صرف د الله تعالی نه غواړئ. ما فوق الاسباب مدد چې کوم دی نو صرف د الله تعالی نه غوښتی شي. مخلوق نه مدد غوښتل ما فوق الاسباب دا شرک دی، شرک دی. هغه ورته هم شرک ویلی دي. موږ سره چې کوم دی نو دلایل موجود دي. انشاءالله زه خپلو دلایلو ته ځم چې هغه کوم دی په استعانت حقیقي باندې رد کړی دی. دا ما سره چې کوم دی صفحه 20 نمبر د ډاګی شیخ صاحب البصائر کتاب دی. دیوی و اما الشرک فی الاستعانة بأن يطلب أحد العون من الغير فإن كان يعتقد أن ذلك الغير
مستقل وخالق للعون فهو شرك في الصفات. دا چې کوم دنو زما ډاګی شیخ صاحب په استعانت حقیقي مانته رد کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سامعینو چې تاسو دا خبره یو ځل بیا واورېده، متن مقابل دا خبره یو دوه هفتې مخکې کړې وه او نن بیا هغه خپله خبره دوهرا وکړه چې دلته کې په دې عبارت کې ډاګی صاحب چې کوم دی د استعانت حقیقي هغه الله نه مني او په دې آیت کې د مطلب دا دی چې استعانت سوري دی. دلته ما مخکې ویلو چې په دې عبارت کې اکه استعانت سوري په بل انداز کې یعنی استعانت په دوه قسمه ده، ما فوق الاسباب او ما تحت الاسباب. ما فوق الاسباب دا د الله خاصه ده او دلته ما ویلو چې په دې عبارت کې د ډاګی صاحب د نه مراد ما فوق الاسباب او استعانت مراد دی. وګرنه په دا باندې ما یو څو قرائن پیش کړي، زه یو ځل بیا هغه قرائن پیش کوم. زما اول نمبر قرینه دا ده چې دا البصائر لیکل شوی دی د الامام شیخ محمد طاهر رحمه الله د البصائر په جواب کې، او هغه د استعانت ما فوق الاسباب رد کړی دی په خپل البصائر کې. نو ډاګی د هغه په جواب کې دا کتاب ولیکلو، دا جواب به د هغه سوال مطابق حل کېدی شي چې هغه د استعانت ما فوق الاسباب رد کړی او دا اثبات وکړي. نو هله به په جواب او سوال کې مطابقت پیدا شي، او چې کله په سوال او جواب کې مطابقت نه نو هغه کلام د عاقل او د بالغ نشي کېدی، بلکې د جاهل او د احمق انسان هغه عبارت دی. دا زما اول نمبر. دویم نمبر قرینه ما دا پیش کړې وه چې ګوره یا محمد بطریق الاستعانت جائزونو، دا خبره هغه مطلقا ذکر کړله او دا ضابطه به مولوي صاحب ته یاد دی چې المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. مطلق چې کله مطلقا ذکر شي دا هغه نه فرد کامل مراد او فرد کامل پر دو قسمینو کې هغه چې کوم د استعانت حقیقي دی نه چې کوم د استعانت صوري دی. په الفاظ دیگر استعانت ما فوق الاسباب دی، نه چې استعانت ما تحت الاسباب دی. دا زما دویم نمبر قرینه ده. او دغه شانتي زما دریم نمبر قرینه چې کوم دی دا البصائر چې لیکل کېدو نو دا په پاکستان کې لیکل شوی دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه مبارک هغه په مدینه سعودي کې موجوده ده. نو د دې ځای چې یو کس عبارت لیکي او هغه دا وایي چې استعانت په طریقه د استعانت باندې یا محمد یا رسول الله ویلی شي، نو د هغې او بیا د مرګ نه بعد د هغې دغه مطلب کېدلی شي د استعانت ما فوق الاسباب مراد دی، استعانت ما تحت الاسباب مراد نه دی. وګرنه دلته کې د استعانت ما تحت الاسباب تحقق سره نه کېږي، نه د مرګ نه بعد د استعانت ما تحت الاسباب تحقق نه کېږي، ځکه مرګ هغه اسباب ختموي. مرګ دا سبب دی د انقطاع د اسبابو، داسې خو اسباب ختم شنو بیا څنګه د ما تحت الاسبابو اثبات کوي. دا زما دریم نمبر قرینه ده. زه د مولوي صاحب نه د جوابونه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب محترم چې کوم دنو په خپل خبره باندې یو درې قرینې پیش کړي. ماشاءالله زه خو د مولانا صاحب چې کوم دنو په صحت ته حیران یم. یو طرف ته مولانا صاحب وایي چې کوم دا لفظ استعانت صریح دی څنګه چې د دعوه ده کنه، بل طرف ته مولانا صاحب محترم وي په دې ماته دا قرینه ده، په دې ماته دا قرینه ده، په دې ماته دا قرینه ده. آیا مولانا صاحب په لفظ صریح ماته قرینه پیش کېدی شي؟ که پیش کېدی شي په مال د مسلم کتاب حواله راکړه. یو خبره. دویمه خبره ستا دا ده چې دا زمونږ د شیخ په جواب کې لیکل شوی دی، بالکل ستا د شیخ په جواب کې لیکل شوی دی. ته دې راشه د خپل شیخ د کتاب چې کوم دنو 348 صفحه راواړوه، هغه چې کوم دنو په استعانت سوری نه په توسل باندې رد کړی دی. دغه رنګ چې کوم دنو 432 صفحه راواړوه، هغه چې کوم دنو په استعانت سوری نه په توسل باندې رد کړی دی. او ډاګی شیخ صاحب الحمدلله ثم الحمدلله دې ځای کې دا ثابت کړی دی. یوه خبره شوه. دویمه خبره مولانا صاحب محترم دا وکړه چې دا عبارت مطلق دی، المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل. ماشاءالله مولانا صاحب داسې مسلمې قاعدې پیش کوه چې زه یې هم منم او ته یې هم منې. لکه دا ما سره ستاسو د مشر نصر المرجان من مشکلات القرآن کتاب دی، تفسیر دی، دې لیکي محمد افضل خان شاپوري دیوی من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته. چانه چې په جون کې مدد اغستې شي دنه پس د مرګ مدد اغستې شي. نو آیا مولانا صاحب المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل ستا په فتوی سره چې کوم دا مولانا افضل صاحب هم کافر شو. دویمه خبره ستا دا تحقیقی جایزه البصائر کا تحقیقی جایزه ډاکټر سراج الاسلام دې دې کې اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اصحاب القبور. کله چې تاسو په یو کار کې مشکلات د تبیخ شي نو د قبرونو والا نه مدد وغواړئ. المطلق اذا
اطلق یراد به الفرد الکامل راشه اوس یې راواچو مناسب چې په کم تاخ کې اچئ او چې کوم دی نو دا اوس ته سنبال کړه ستا په فتوې سره دا کافر کېږي. دریم نمبر کتاب ما سره چې کوم دی نو ډاکټر سراج الاسلام حنیف البلاغ المبین دی د دې صفحه چې کوم دی نو دا 122 ته دی وی اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور. ستا په فتوی سره چې کوم دی هم لړ کافر شو او بل ستاسو په اجتماعاتو کې چې کوم دی چې غیلګي چې هر خبر سے با خبر شیخ طیب نو ستا په دې پتو باندې المطلق اذا اطلق يراد به الفرد الكامل دې سره ستا شیخ طیب او سره دغه د متبعين ټول مشرکان شول او اوس ته په دې باره کې سوای مال د دې جواب راکا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله ملګرو ما چې کومې قرائن پیش کړي او کم دوه دلایل د قرآني آیات مې پیش کړي. اول نمبر خو زما باندې مقابل د هغه قرآني آیاتو د جواب نه عاجز شو ځکه د هغه جواب نه وتښتېد او قرائنو ته په دویم نمبر راغی. به هر حال د هغه جواب په دې زه بار بیا مطالبه کوم. دویم نمبر خبره چې هغه زما په قرائنو خبره وکړه او اول نمبر هغه دا تپوس کو چې ته وایې چې لفظ د استعانت صریح دی او په صریح باندې قرینه نه وي نو زما وروره چې کله مخامخ درته یو کس کم علم ناسي یا خالی الذهن یا بالکل لم یبوجي او هغه په څه پوهه نه نو د هغې دپاره د افهام هغه ته په هغه باندې قرائن پیش کولی شي او دا په هغه باندې پر لفظ د صراحت باندې دا مستضا دي او که په ده کې څه چې کوم دی بدی یا پر لفظ صریح باندې قرینه نشي پیش کړو نو ته داسې یو حواله وښیه. باقي دویمه خبره هغه دا وکړله چې ته وایې چې ستاسو شیخ استعانت سوري زمونږ شیخ یاد کو شیخ طاهر رحمه الله چې هغه استعانت سوري ثابت کړی دی او شیخ ډاګی استعانت سوري رد کړی دی یعنی توسل او ډاګی استعانت سوري ثابت کړی دی نو لہذا په جواب او سوال کې مطابقت شو. نو دې په جواب کې به زه دا ووایم چې ملګري استعانت سوری یعنی ما تحت الاسباب د جانه مدد غوښتل او په توسل کې ډیر فرق دی. ما تحت الاسباب د جانه مدد غوښتل او توسل ته ما تحت الاسباب استعانت توسل وایي دا ستا جهالت دی. اول نمبر ته په دې ماته حواله راکړه چې استعانت ما تحت الاسباب د توسل وایي. اول نمبر خبره. دویم نمبر چې په توسل باندې بیا باسو کو ان شاء الله توسل ته موږ مطلقاً ناجایز نه وایو. دا هغه څو صورتونه چې کوم دي شرکیه دي او څو بدعیه دي او بعض صورتونه د هغه جایز دي هغه موږ د قرآن او حدیثو نه ثابتو. دریم نمبر خبره دا وکړه چې تا یو ضابطه پیش کړه المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل دا و چې داسې مسلمې ضابطې پیش کو چې موږ هم در سره منو. ماشاءالله دا خبره خو تا ومنو د انشاءالله نورې به مې مخکې منې او بیا د یو څو عبارات پیش کړه. یو عبارت یې پیش کړو د نصر المرجان د شیخ شاپور د کتاب نه. نو مولانا دغه په جواب کې زه دا ووایم چې د البصائر صفحه 60 باندې لیکي دغه عبارت من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته د دغه نه څه جواب کې ته چې د البصائر د عبارت نه څه جواب کې هم دغه جواب زما د نصر المرجان د عبارت نه هم واخله. دویم مولانا عبارت پیش کو د ډاکټر سراج الاسلام حنیف د البصائر کا تحقیق جایزینه. نو مولانا ستا واسطه د چا سره غلطه ته پته ده ته دا مګنه چې د وای کتابونه نه کتري تق البصائر کا تحقیق جایزه په دې کې خود په دغه عبارت نقل کړل د پاره د رد په دمن رد کړي دی او تاسو کې وګورئ د نسونه جوابونه کړل په دغه باندې د البصائر والا د ډاګي شرک ثابت کړي دی چې دا عبارت غلط دی. دویم نمبر د البلاغ عبارت پیش کونو هغه د پاره د رد دی کړه تا ته پته نشته چې تا واسطه د چا سره ده په دروغ ان شاء الله ته نه خلاصيږي او الحمدلله دا ټول کتابونه زما د نظر نه وتی دي. دغه عبارت زتانه بیا یو ځل بیا مطالبه کوم چې د هغه دو آیاتو جواب او د دې قرائنو جواب وضاحت صراحت سره پیش کړ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب دا خبر وکړه چې د قرآن مجید د آیاتونو جواب مولانا صاحب ونکو نو هغه خو به زه هله کوم چې زه استعانت حقیقي ومنم که نه. ما خو تا ته ووایي چې د ډاګی شیخ صاحب عقیده الحمدلله د علم غیب نه ده دا مخلوق دپاره د حاضر ناظر عقیده نه ده بلکې علم غیب صرف الله تعالی ته دی حاضر ناظر صرف الله تعالی ته دی. او استاد دویمه دا خبره چې د افهام او د تفهیم دپاره قرینه پیش کولی شي نو ما درنه د دلیل مطالبه وکړه الحمدلله چې هغه تا پیش نه کړی شوه او انشاءالله پیش کولی هم نه شي. دریمه خبره تا دا وکړه چې کوم دی نو دا نصر المرجان کې لیکلي دي من یستمد فی حیاته یستمد بعد مماته. ته ما ته راشه په دې خپل تفسیر کې د ما ته وضاحت وښایه او زه چې کوم دی نو په دې ډاګی شیخ صاحب په کتاب ما ته په استعانت حقیقي باندې رد خولی شم او چې کوم دی نو تا د البصائر کا تحقیق جایزه او یو البلاغ المبین خبره وکړه نو چې کوم دی هغه دې مطلق ذکر کړ دی زما ستا خبره په مطلق کې وه دا نه چې په رد کې وه داسې خو ډاګی شیخ صاحب هم د دنیا ردونه کړي دي په استعانت حقیقي. زه تا ته
لسو شلو ځایونه سیوا ځایونه خیم چې ماته ډاګه شیخ صاحب الحمدلله صریح الفاظو کې ردونه کړی دي او بل ته وایي چې دا استعانت حقيقي ده. نو زما دستانه دا سوال لې چې استعانت حقيقي کله متحقق کیږي او بل مولانا ته په ځان په دې خبره باندې پوهه کا چې یو الزام او یو التزام وي. آیا ډاګه شیخ صاحب په التزام باندې سکول کړی دی او کنه یې کړی؟ او بل ته وایي چې استعانت د په دوه قسمه تقسیم کړي، استعانت حقيقي دی او استعانت سوري دی. نو دا ما سره استاد مشر مقدمه کتاب التوحید کتاب دی راکړه دي خمنه دی وی استمداد کے چند اقسام ہے راشا دا پتو دی اوس په دومو لګوا او دا ما سره پتاوی رشیدیه ده. پتاوی رشیدیه کې دی وی مختصر لکھنا ضرور ہو. استعانت کے 3 معانی ہے. ونسب خو په غور سره وره په چا باندې الزامن کفر او شرک لګول دا آسان کار نه دی. ځان په دې باندې ته پوهه کا چې آیا د التزامن د ډاګه شخص په دې باندې سه عبارت شتا عقاید پښتا او کنيشتا او دویم تانه ما دا مطالبه کوي چې استعانت حقيقي کله متحقق کیږي. ته مال دې جوابونه راکا او نو استاد خبرو جوابونه الحمدلله ما ټول وکړل او بل زه ان شاء الله د ډاګه شخص په عقاید چې کوم دنو ګروپ ته مخه تراولم خو بس په دې کلیپ ما ته اکتفا کوم. مولوی صاحب ان شاء الله جواب راکړي. بیا زه د ډاګه شیخ صاحب چې کوم تحریرات دي ما سره کوم ویډیوګانې دي او بل مولانا صاحب نزد دا تاسو کوم چې ستا په داسې عباراتو باندې څه قسمه فتوا ده مال جواب راکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سامعین تاسو دا خبره اوري زما هم او د مد مقابل هم تاسو ته هم محسوسوي چې د هغه یو خبره هم زما د دلایل یا د قرائن د جواب مطابق نه ده. په هر حال هغه بیا هم کوشش کوي. په دې کلیپ کې هغه دا خبره وکړه چې د ډاګي صاحب نه د علم غیب عقیده ده او نه د حاضر ناظر عقیده ده. نو اول نمبر خبره ده چې هغه طرف ته لازم تللی نه یم چې ډاګی آیا د علم غیب قائل دی او که نه، غیر الله له د حاضر او ناظر قائل دی او که نه، هغه طرف ته لازم فی الحال تللی نه یم. ما خو لا اوس یو عبارت پیش کړی دی. انشاءالله چې کله عبارات مخې ته ځمه بیا به هغه وروسته ګورو. دا خبره دا په خپل ځای ده. دویم نمبر خبره دا وکړه چې تا وویله چې د نشر المرجان دغه عبارت ته ماته په نشر المرجان کې وضاحت وښایه او زه تا ته په البصائر کې وضاحت ښیمه. دا خبره خو ستا بالکل غلطه ده. په نشر المرجان کې زه تا ته په متعدد مقاماتو باندې ښیمه چې هغه په استعانت په د غیر الله باندې هغه رد کړی دی او د شرک فتوی پرې لګولی. تا ته پته ده هغه د یو پنجپیري کتاب دی او پنجپیري چې کله کتاب لیکلي په استناد غیر الله باندې به خامخا رد کړي. دا خو چېرته کېدی هم نه شي. دا خو ستا اسانه مطالبه ده. دویم نمبر خبره دا وکړه چې تا خبره وکړه چې دوی دا عبارات سراج الاسلام حنیف صاحب وغیره دا د رد لپاره ذکر کړي. نو ډاګی صاحب هم ډېر ردونه کړي. نو زما وروره ډاګی صاحب رد کړی، هر څنګه به رد کړی خو هغه په حق باندې رد کړی. بالکل دا زه مسلمه ده چې رد یې کړی خو په حق یې رد کړی دی. هغه څنګه چې هغې د حق په مقابله کې جواب لیکلی دی. دا جواب به د سوال اله جوړي کې ځکه چې ته استعانت حقیقي مراد واخلې، استعانت سوري مراد وانخلې. دویم نمبر خبره مولانا کړله بالکل جاهلانه خبره یې کړله چې استعانت حقیقي کله متحقق کېږي. زما ورور استعانت حقیقي کله متحقق کېږي دا خو یو جاهلانه سوال دی. استعانت ما فوق الاسباب، د الله نه مدد غوښتل بغیر د اسبابو نه، صرف د الله نه دا مدد غوښتلی شي، بل د هیڅ چا نه نشي غوښتلی. او که څوک وایي چې بل هم د چا نه غوښتلی شي نو هغه سړی مشرک دی لکه څنګه چې د البصایر والا وایي. بل مولوي صاحب خبره وکړه چې آیا د ډاګۍ چې کوم دی الزام کړی دی یا التزام کړی دی، ته په دې کې فرق وکړه. نو زه وایم چې دلته کې اول نمبر خبره خو دا ده چې دا مسله د عقیدې ده. الزام او التزام اصطلاحات دا چې کوم دی جواب زه در کوم علی سبیل انکار. دا اصطلاحات چې کوم دي ظني دي او ان الظن لا یغني من الحق شیئا. ظن د حق نه هېڅ هم نشي دفع کولی. عقیده قطعي په الزام او التزام باندې سړی د کفر نه بچ کېږي او نه په اسلام کې په ده باندې داخلېږي. ځکه د کفر او اسلام مدار دی د الله تعالی چې کوم نصوص را لېږل دي، کوم شریعت دی، د هغه د یو حکم انکار کول کفر دی. د یو حکم انکار کول هم کفر دی، الزامني او که التزامن وي. دویم نمبر جواب علی سبیل تسلیم چې بالکل په د عباراتو باندې د التزام کړی دی او د آخر وخت پورې دغه عبارت د چلول دي، که نه دا البصایر به نه شایع کېدو، دا به بند کړی و. د ویډیوګانې خطوط به اله معتمدو چې البصایر نه شایع کېدو بندو. بل نمبر خبره دا وکړه چې مقدمه توحید او رشیدیه وغیره کې لیکل دي
چې استعانت کی 3 معنی ہے رشیدی کې لیکل دغه شان مقدمه توحید کې زمارو د لفظ مشترک کېدل هغه ځان نه خبره ده چې لفظ مشترک دی په معنی او متعددو کې بل د لفظ مبهم کېدل هغه ځان نه خبره ده ته په مشترک او مبهم کې فرق نشي کولای نو هغه ځان نه خبره ده دغه شانتي مولوی صاحب خبرو کړ چې د آیات نو آیاتو جواب ان شاء الله نه تکولای شي او نه به وکي او نه د قرائنو جواب تکولای شي ان شاء الله الحمدلله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولانا سے محترم خو بیا ګروپ والا متوجه کی مولانا سے محترم خبره زما استاد شروع ده کته ګروپ والا تکانه به شک ته کولش یو خبره دویمه خبره تا دا وکړه چې حاضر ناظر او عالم الغیب ته زنه متلی نو ما ستانه دا تاسو کو چې بھائی استعانت حقيقي کله متحقق کیږي نو ان شاء الله ته جواب را کولم نشي ما سره ستا مشرانو کتابونه پراته دي هغه چې کوم دنه په دې ماته باس کړي زه به ان شاء الله وختن په وختن دا پیش کوم یو خبره او کو کولې شنو نه خنجر اٹھेगा او نه تلوار اونسه یې بازو مېره ازمای وې ان شاء الله پیش کا دویمه خبره ته دا وکړه چې متعدد مقامات زخیل شم چې پای کې په غیر الله استعانت باندې رد کړ دې نصر المرجان کې نو دا متعدد مقامات خو ته په دې البصائر کې خیر شم بسم الله کرازا دریم خبره ته دا وکړه چې بای جواب الله د سوال مطابق وي چې کله هغه استعانت حقيقي باندې چې کوم دنو هغه رد کړ دې او دې دلته ثابت کی ماشاءالله مناسب دا غي جواب مخکې شوی دی بیا چې کوم دنو دورا او مکوا ای جواب ما مخکې کړی دی څلورم چې کوم دنو د داوي چې استعانت حقيقي چې کوم دنو خبره خو شو پنځمه خبره ده دا وکړه چې الزام او التزام ماشاءالله دیوی التزام کړی دی دیوی التزام کړی دی مشری وی دیوبندی بریلوی لبادا نظریات راکماله دا ما سره چې کوم دن استاد مشر کتاب دی دیوبندی لبادا بریلوی نظریاتو دیوی په صفحه 97 مانتی لیکن مولوی صاحب واللہ اعلم کس حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر التزاماً اس عقیدے پر قول نہیں کرتے مولانا سے محترم ته د لړشه د خپل مشر سره د اتفاق او اتحاد پیدا کا ورستو بیا راځه ما سره خبرې کوه مشر دی وای چې التزامن قول نه کړي چې یو سړی التزامن قول نه کړي ته په د کوپر او د شرک پتوي څنګه لګي بل خبر استاد دا چې استعانت چې کوم دنو او بل مولانا صاحب چې کوم دنو دا خبره وکړه چې استعانت سوریه او توسل کې چې کوم دنو د ورځې او د شپې فرق دی نو دا ما سره مقالات عثماني جلد 2 صفحه 300 باندې دی لیکي وی استعانت کے یہ معنی کہ مردوں سے اپنے حاجت مانگا کرو وی بلکہ ظاہری ہے لیکن اس سے توسل مراد ہے کہ اموات کے وسیلے سے دعا کیا کرو دینا مراد توسل لے استعانت سورینا مراد توسل لے ځان په دې مانته پوکا په پټو سترګو مې لګا مولانا سے محترم او السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مد مقابل یو خبره وکړه چې ته بار بار د ګروپ والا متوجه کو استا با زما سره نور جانم ګروپ والا متوجه کول کی خو بس حرج نه کته په خفه کېږي ان شاء الله نه متوجه کو ان شاء الله کازي نه متوجه کو مرغوب بیا هم دا خبري اوري خو زه خیر دغه خبره مولانا دا وکړه چې ماته نه یو تاسو کړل چې استعانت حقيقي کلمه متحقق کیږي ته دا غي جواب نشي کولای یو شعر هم ویلو مولانا اردو شعر استاد خپل سره خوان نه کی ان شاء الله ګورو برستا هغه خبره په خپل ځای دغه جواب درته ما کړی دی چې دا ستاسو جاهلانه سوال دی ما دغه جواب په خپل ځای کړل درېمه خبره دا وکړله چې ته وایې زه د نصر المرجان نه په متعدد مقاماتو کې ښودلی شم چې هغه رد کړی دی نو زه هم تا د په البصائر کې ښودلی شم چې هغه هم په متعدد مقاماتو کې رد کړی دی په استعانت حقیقي باندې مولانا تا ته ما وویله چې هغه په متعدد مقاماتو کې یو مقام دغه دی چې هغه استعانت حقیقي ثابت کړی دی او ان شاء الله زه به تا ته هغه نور مقامات هم درخېم چې هغه استعانت حقیقي د مړو نه مدد غوښتل هغه ثابت کړي دي هغه هم زه تا ته درخېم ان شاء الله دا خو ما یو عبارت پیش کړی دی بله خبره دا وکړه چې ته یوه خبره بار بار کې د هغه جواب ما درکړی نو مولانا زه بار بار ځکه کومه چې تا د هغه جواب نه دی کړی په حقیقت کې تا د کمې خبرې جواب کړی دی خلک دا خبرې اوري انشاءالله هغه به پوه شي دویمه خبره دا وکړه چې په استعانت سوري او توسل کې فرق نشته دی نو مولانا دا خو ستا جاهلانه تا ووایي چې یو کتاب حواله دې ورکړه او هغه وایي چې استعانت سوري استعانت دې ته وایي چې د مړو نه مدد وغوښتلی شي نو مولانا تا خو خپله ومنودله چې استعانت دلته وایي چې د مړو نه مدد وغوښتلی شي نو دغه ځګې دغه دې پرېښودو او مخکې وایي چې استعانت توسل ته ویلی شي توسل دې ته چې د مړو په وسیله باندې دعا وغوښتلی شي مولانا دغه خو زما ستا په مابین کې محل نزاع د مړو نه
چې کوم دی په مړو باندې دعا کول د هغوی په وسیله باندې په واسطه باندې دا یو ځان له مسله ده په ده باندې به بیا بحث وکړو انشاءالله دا صحیح ټاینه نه بله خبره دا وکړه چې تا وویله چې تاګې صاحب التزام کړی دی او ستا د مشر کتاب لیکي دا دیوبندي لبادہ بریلوی نظریہ د صفحہ 57 میں عبارت پیش کو کہ لیکن مولوی صاحب واللہ عالم کس حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر التزاماً اس عقیدے پر قول نہیں کرتے دا عبارت پدی باندې پیش کو چې پدی عبارت کې هغه التزام نه دی کنه مولانا تا عبارت چې کوم دی دیوبندي لبادہ بریلوی نظریہ تا ته ما ویل چې ستا واسطه د چا سره راغله تا ته دا پته شته دی دغه عبارت چې زمونږ مشر لیکلی دی دغه الفصل الرابع فی العقیدة الحاضر والناظر صفحه 96 باندې دا عنوان ورکړی دی او دغه خبره د عقیده حاضر و ناظر په باره کې کړلی چې عقیده حاضر و ناظر باندې هغه التزام نه دی کړی او باقي استعانت د غیر الله نه په هغه باندې باقاعده التزام کړی دی او دغه دیوبندي لبادہ بریلوي نظریات دغه کې ستاسو بالکل شرکیات او کفریات یې ستاسو راښکاره کړي دي دغه خو انشاءالله دغه جواب په تاسو باندې پاتې دی او د دغې جواب به تاسو تر قیامته مو ونه کوي انشاءالله الحمدلله دا زما خبره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولانا صاحب محترم دا خبره وکړه ما نه خو دا په تیر کلپ کې پاتې شو دلته ما د مطلق باره کې خبره وکړه چې المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل ما ورته ویل ستا د شیخ په باره کې په اجتماعاتو کې چې کومونه چغې سورې ویل کېږي چې هر خبر سبا خبر شیخ طیب ما سره ویډیو موجود ده انشاءالله که مولوي صاحب مطالبه کوي نو زه چې کومونه ویډیو پیش کولی شم آیا ستا په دې فتوی باندې ستا په دې مطلق قول باندې شیخ طیب سره د خپلو متبعینو چې کوم دی نو هغه مشرک او کافر دی دویمه خبره چې کوم دی ما د مولانا صاحب نه دا کړو چې په دې عباراتو باندې ستا څه فتوا ده مولانا صاحب الحمدلله هغه جواب لا نه دی راکړی بیا مولانا صاحب دا تپوس کوي چې دا د جاهلانه سوال کړی دی چې کوم دی نو استعانت حقیقي کله متحقق کېږي او انشاءالله الرحمن دا زما مولانا صاحب تر قیامته پورې چیلنج دی چې دا دې ما ته نشي غلی چې استعانت حقیقي کله متحقق کېږي درېیمه خبره مولانا صاحب دا کوي چې متعدد مقاماتو کې چې کوم دی نو دا تا ووایي چې ډاګی شیخ صاحب رد کړی دی او دې ځای کې چې کوم دی نو اثبات کړی دی مولانا ته پې ما ته یو دلیل وښایه چې آیا ډاګی شیخ صاحب په استعانت حقیقي باندې اثبات کړی دی زه تا ته هم استعانت سوري باندې دغه کړی دی استعانت حقیقي باندې رد کړی دی استعانت سوري نه توسل ثابت کړی دی بیا تا ته چې کوم دی نو ما د مقالات عثماني جلدونه چې کوم دی نو عبارت پیش کو چې کوم دی نو دی استعانت چې کوم دی نو مړو نه مدد غوښتل چې کوم دی دی په معنی د وسیله ګرځول دي استعانت سوري په معنی د وسیله ګرځول دي تا ما ته جواب دا وکړو چې توسل او استعانت سوري کې فرق دی ما درله هغه فرق ختم کو لہذا ته بار بار خبرې مه دوراوه دریم خبره دی دا کوي چې جواب باله د سوال مطابق شي چې کوم دی نو هلته کې رد کړی دی دې جواب ما کړی دی چې هلته کې چې کوم دی نو ستا شیخ په استعانت سوري نه په توسل باندې رد کړی دی ته بار بار چې کوم دی نو هغه مه دوراوه بله خبره چې کوم دی نو مولانا صاحب دا وکړه چې تا د دیوبندي لبادہ بریلوي نه چې کوم دی نو عبارات پیش کو چې لیکن مولوی صاحب واللہ عالم کسی مصلحت اور کسی حکمت اور مصلحت کی بنیاد پر التزاماً اس عقیدے پر قول نہیں کرتے نو دې ما ته بیا وایي چې کوم دی نو دا یې واضحه لیکلي چې استعانت حقیقي باندې کوم دی ستا شیخ التزاماً قول کړی دی نو مولانا ته بسم الله که په دیوبندي لبادہ بریلوي نظریات کې ته ما ته دا وښایه ستا د شیخ کتاب دی چې هغه دا لیکلي چې ډاګی شیخ صاحب چې کوم دی نو التزام کړی دی په استعانت حقیقي باندې مولانا د دې جواب راکړه او ما چې کوم دی نو خپل دعوه پیش کړې وه الحمدلله د ډاګی شیخ صاحب رحمه الله تعالی ما سره تحریر موجود دی دی وایي تحریر ما را لېږل دی میرے متعلق چند حضرات کے بعض عقائد مثلا علم غیب حاضر ناظر مسئلہ استمداد مسئلہ حیات الانبیاء توسل نظر بغیر اللہ مختار کل کے بارے میں شکوک و شبہات ہے ان تمام عقائد میں میرا نظریہ وہی ہے جو میرے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ اور جملہ حضرات دیوبند کا ہے مولانا صاحب که ته په ډاګی شیخ صاحب باندې اعتراض کوي دا اعتراض چې کوم دی ته اول په علماء دیوبند باندې وکړه جو المحند علی المفند اور براہین قاطعہ میں مذکور ہے لہذا میری کتاب البصائر کی وہ چند معلق عبارات جس کو بعض حضرات یا تو سمجھ نہ سکے یا سمجھانے کی کوشش نہیں کی حضرات یا تو سمجھ نہ سکے لکه پنځپیریان په دې په پته هم نه پوهېږي چې څه یې ویلي دي څه یې چې بس استعانت ټکې ویني نو بس د کفر او د شرک فتوا لګوي او چې استعانت د ټکې چې کوم دی نو بریلیان ویني هغوی په خپلې عقیدې بنیاد کېږي او پنځپیریان او وهابیان چې کوم دی نو ویني هغوی چې کوم دی نو خپل د کفر او د شرک فتوا پرې لګوي او بریلیان چې کوم دی نو خپل عقیدې
دغه په بنیاد پکې دي. انشاءالله زه په دې موضوع ستاسو د مشرانو د اقوال مقوال پیش کوم د دې محترمینو په باره کې چې شیخ زکریا رحمه الله او براهین قاطعه رحمه الله په باره کې ستاسو د مشایخو څو باس او اقوال. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مد مقابل یو خبره بیا وکړه چې ما تا نه تپوس کړی دی چې ستاسو په اجتماع کې ناره لګېدل د هر خبر سے با خبر شیخ طیب طاهري او ما څه په هغه کلیپ مې مولانا دغه کلیپ چې تا دومره لږ غونته اورېده نو لږ به دې پسې مخکې مې اورېدلی و. دغه کلیپ ته لږ مخکې هم واوره، هم په دقه اجتماع کې او هم په دقه وخت کې شیخ صاحب پخپله هم او فیاض پخپله هم په دغه ناره باندې رد کړی دی او په هغه وخت کې د ده نه د براعت اعلان کړی دی. دغه کلیپ ته پوره واوره. دویم نمبر خبره وکړه چې ما ته نه تپوس کړی چې په د دې عباراتو باندې ستا څه فتوا ده. نو مولانا اول نمبر په مخکینۍ یو 2 هفتې مخکې هم ما تا ته په ده باندې د دې جواب درکړی و، خو یو ځل بیا تا دا دوهره وکړه. نو واوره په دې عباراتو باندې زما فتوا ما د فتاوای حقاني متعلق عبارت پیش کړی و چې هغه وایي استعانت د غیر الله یا رسول الله یا محمد په طریقه د استعانت باندې ویلو والا مشرک دی. نو زما هم دقه فتوا ده چې یا رسول الله یا محمد وغیره په طور د استعانت باندې ویونکی هغه مشرک دی. د چا چې د دې مطابق عقیده بالکل د ابو جهل په شانتې مشرک دی. دریم نمبر مولانا بیا دا خبره وکړه چې ما تا نه سوال کړی دی استعانت حقیقي کله متحقق کېږي، د جواب ته نشي ورکولی. د جواب ما درکړی دی انشاءالله، او چا چې اورېدلی دی هغه پوه شوي دي، او چې چا څوک پوهېږي نه نو انشاءالله هغه پې بیا هم نه پوهېږي. بل ثواب یې دا کړی دی چې تا خبره وکړه چې ستا د جواب د سوال موافق نه دی او ما ته ووایي چې د جواب ما ورکړی. د جواب تا کله ورکړی دی؟ خلک دا خبرې اوري انشاءالله، او ستا دروغ به هم ظاهرېږي چې ته دروغ څنګه وایې. بله خبره دا وکړه چې ته ما ته په البصاري کې د استعانت حقیقي اثبات وښیي. نو مولانا چې دا کمې خبرې پیش کوم نو همدقه د استعانت حقیقي اثبات دی که نه؟ یا رسول الله یا محمد په طور د استعانت باندې ویل جایز دي، دغه استعانت حقیقي دی، نور څه دی؟ په هغه باندې ما چې کوم د قرائن پیش کړي د هغه جواب تر اوسه نه دی راغلی. بله خبره دا وکړه چې ما د مقالات عثمانیه د استعانت او توسل دواړه مې یو ثابت کړي، استعانت سوري. نو مولانا داسې یو خبره ده، د جاهلانه خبره ده. ما ته بار بار ووایي چې توسل هغه به ځان له موضوع ده او په هغه باندې بیا ځان له بحث دی په بل وخت کې به وکړو. بله خبره دا وکړه چې ته ما ته په دیوبندي لباده بریلوي نظریات کې دا وښیه چې ډاګۍ په خپل عباراتو باندې التزام کړی دی. نو جاهلانه غوندې کې خبره دې وکړله چې که زما په کتاب کې دا خبره لیکلي نو آیا ته به د دې منلو ته تیار شې؟ دا خو ستا یو عجیبه غوندې کې خبره ده، مطالبه دې هم چې کوم دی د صحابه څه غوندې کې ده. دغه شانتې بله خبره کوي چې ما د ډاګۍ بابا تحریر در سینډ کړی دی او په هغه کې د ډاګۍ بابا نظریه دا ده. انشاءالله زه په بل کلیپ کې دا خبره کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه شانتې مد مقابل دا خبره وکړه چې ما د ډاګۍ تحریر در سینډ کړی دی او په هغه کې دا خبره دا وایي چې زما هغه عقاید دي کوم چې د شیخ زکریا دي او کوم چې په المهند المفند کې دي او کوم چې د براهین قاطعه والا د مصنف دي او د علماء دیوبند دي. مولانا اول نمبر شیخ زکریا دغه شانتې د البراهین مصنف مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله او شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله هغه خو د ډاګۍ په نزدیک باندې ګمراهان دي، ځکه ډاګۍ لیکلي چې څوک ابن تیمیه ته شیخ الاسلام وایي نو هغه ضال او مضل دی. او زه تا ته د شیخ زکریا د کتابونو ثابتوم چې هغه ابن تیمیه ته چې کوم د شیخ الاسلام ویلي دي. نو شیخ زکریا خو ستاسو په نسبت باندې ګمراه دی، ضال او مضل دی الحمدلله، او مونږ د هغه دفاع کړې ده. انشاءالله ته د هغه باره کې زمونږ د اکابرینو عبارات به ته پیش کړې نو ځکه چې هغه مونږ د هغه دفاع کړې ده او تاسو ورته ضال او مضل وایئ. بل نمبر مولانا یو فحش غلطي وکړه په دې تحریر کې، وایي معلق عبارات، زما معلق عبارات نه، دا لفظ معلق نه دی، دا لفظ مغلق دی، مغلق عبارات. غلطي دې ټیک کړه انشاءالله، مخکې وایي ضرور اصلاح کومه صحیح ده انشاءالله. د جوابونه ما چې کوم خبرې کړې د جواب به درنه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب محترم دا خبره وکړه اولنۍ چې زمونږ چې کوم دی نو مونږ د هغې اجتماعاتو نه چې کوم دی نو هغې کس نه د برات اعلان کړی دی، ما ته د ویډیو پیش کړی شي. اولنۍ مطالبه زما دا ده. دویمه خبره چې کوم دی نو مولانا صاحب دا وکړه چې بهی استعانت حقیقي ما ته سوال کړی دی چې کله متحقق کېږي، نو دا جواب خو دغه زشتې نه چې کوم جواب دغه څه نه وي نو دی وایي مولانا صاحب جاهلانه سوال وکړو. دویمه خبره دی ما له د دې جواب راکړي او دا د ما سره د مشر کتاب چې کوم دی نه پروت دی، مقدمه کتاب التوحید، هغه ډېر زبردست بحث په دې باندې کړی دی چې استعانت حقیقي کله متحقق کېږي. درېیمه خبره دی چې کوم دی نو دا وکړه چې زما
په دې عباراتو باندې فتوا دو شرک ته او د کفر دا نه بیا د فتاوی حقانی نه چې کوم دنو ما ته دغه پیش کو عبارت پیش کو نو دا ګروپ والا ملګری مو ویني هر سړی ویني چې دا چې کوم دی نو دا د فتاوی حقانی عبارت ته او په دې باندې زه تاسو له لږ وضاحت درکول غواړم د پکې لیکلی یا محمد اور یا رسول اللہ درود و سلام کے ساتھ پڑھنے والا اگر یہ سمجھ کر ندا کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز بذات خود ہر وقت اور ہر جگہ سنتے ہیں مولانا ځان په دې باندې پوهه کسي ویلي دي هر وقت اور هر جگہ سنتے ہیں راشه اوس د ډاګی شیخ صاحب چې کوم نه بسویر ته راشه ته خو ځان نه بیجای پتوی ورکې بیا زه استاد مشرانو کتابونو ته روان یم ان شاء الله ډاګی شیخ صاحب په صفه 21 باندې وی ولا ندعي ان للاموات سماعا في كل وقت مون خو د هر وخت نه دا اوریدو قائل نه یو مون خو دا داوا نه کو دا چې کوم دنو هر وخت اور हर जगह सुनने वाले जवाब چې کوم نه په صفه 57 में البصائر ډاګی شیخ صاحب دا ما سره صفه 57 में دا دی وی واعظا سماع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه لا يخلو اما يكون من القريب او من البعيد فان كان الاول فلا ينكر عنه مصداق الكلام النبوي صلى الله عليه وسلم وان كان الثاني فلا يخلو اما بلا واسطه او بواسطه فان كان الاول فلا ندعيه وان كان الثاني فلا ينكر عنه مولانا صاحب ځان په دې باندې پوهه کا هغه چې کوم دنو هر وخت او هر ځای لیکل ډاګی شیخ صاحب چې کوم دنو په هر وخت او په هر ځای باندې رد کو لہذا دا فتوا دی په موږ ناراضي او بل چې کوم دنو د بګي بنفس نفیس خود مجلس درود میں تشریح فرمائے تو یہ ندا ناجائز بلکہ موجب کے پر اس لیے صورت غیر اللہ کی دین میں غیب کو ثابت کرنے کے متضمن ہے اور علم غیب اللہ تعالی جل شانہ کی صفات خاصه ہے اور ډاګی شیخ صاحب خود علم غیب قائل نه دي چې د علم غیب قائل نه دي دا پتو په موږ باندې څنګه را لزو ویډیو را لګم دا چې کوم دنو ډاګی شیخ صاحب صریح وضاحت کړی دی چې وای زما د دې عبارت نه دا مراد دی نه دا مراد دی د علم غیب قائل ډاګی شیخ صاحب نه د مخلوق د پاره او بل دا خبره وکړه مولانا صاحب محترم چې کوم دنو د تحریر کې ډاګی شیخ صاحب لیکلی چې زما عقیده دو دغه د شیخ زکریا رحم الله دا او د براهین کاتیا والا دا نو دی وای چې د ډاګی شیخ صاحب په نظم باندې چې کوم دنو شیخ زکریا رحم الله دا گمراه دی نعوذ بالله نقل کفر نه باشد نو زه د کتاب نه عبارت پیش کوم چې کوم دنو اثبات عقاید کا اصولی طریقہ کار مولانا مفتی اکمل محمد سعید صاحب لیکل په 105 صفحه باندې دی وی من زعم ان من سمى ابن تیمیہ شیخ الاسلام فهو کافر دا عبارت خو استاد شیخ هم نقل کړی دی راشه اوس په کم تاخی اچي واچوا من انم کې من دانم ورانسه بل خبره چې کوم دنه دی وي زما د کفر او د شرک پتو ده نو زه چې کوم دنه د دې کتاب نه دتا پیش کومه اثبات عقاید کا اصول طریقہ کار نه دی وی معلوم الحال مصنف کی کتاب میں کوئی بات خلاف قرآن و سنت اور اجماع موجود ہو اور مصنف حیات بھی ہو تو کسی طریقے سے اس سے معلومات کرنا چاہیے انکار کی صورت میں بری ذمہ متصور ہوگا جبکہ اقرار اور اعتقاد کی صورت میں اسی عبارت کے موجب کا مستحق قرار پائے گا اگر اقرار کے ساتھ ساتھ مناسب تعویل بھی پیش کی تو بھی محفوظ قرار دیا جائے گا مولانا سے محترم دادی دو حسین شاه نیلوی سے فتوا چې کوم نه نقل کړی دا آیا تخپل د مشرانو په اصول باندې نه چلیږي او دا هغه اصول چې دوی چې دا د ما د احنافو د کتابونو نه چې کوم نه راټول کړی دي او دا چې کوم نه اصول دي او بل مولانا صاحب خو هغه والم الحمدلله چې ونه خېلا چې ما ورته وی ته ماته التزام او خاید راګی شیخ صاحب په استعانت حقيقي مانتي او دا هغه چې کوم دنو ماته او نه خو بل ما سره چې کوم دی د دې صدر مناظر چې کوم دنو دا استاد دی مفتی شریف حسین شریف دې چې کوم دنو لیکي په صفحه دی یو پمفلټ چاپ کړی دی چې 2 نمبر صفحه باندې لیکي من قال لاخيه کافر د دې لاندې لیکي تو مسلمان کو کافر کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہے نو مولانا صاحب ته د مفتی شریف سے په پتو باندې د اسلام نوم خارج شوی او ته چې کوم دنه اوس د دې خبرو جواب مال راکا بل مولانا صاحب دا غو که چې تا د معلق په ځای معلق وي نو دا سبقت لسانی د بندن او چې کوم دنه دا کې شي بالکل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله متن مقابل یو څو خبرو په دغه جواب تر روانه یم یو خبره دا وکړه چې تا ویل چې موږ دا کس نه د براءت اعلان کړی دی تا دا غو ویډیو مته وخایه
نو مونږ خو د کس نه د براءت اعلان نه دی کړی. دا خبره خو دې په نقل کې د غلطي وکړه. د هغې د دې خبرې نه په هغه وخت کې مونږ براءت وکړو چې مونږ د دې خبرې سره متفق نه یو. باقي ویډیو انشاءالله نو هغه خو په میډیا موجود ده، څه پټه خبره نه ده. دا مطالبه ستا کول بیجا ده. بله خبره بیا یې خپل هغه زړه طریقه راغونې ده چې استناد حقیقي کله متحقق کېږي. نو مولانا که ته تحقق او د هغه وجود خارجي وي، نو د وجود خارجي خو د ده بلکل نه وي. که وجود ذهني وي نو هاشته دی، او استناد حقیقي متحقق د هغه وجود داسې راځي چې ته د الله نه مدد وغواړې بلا واسطه. ته استناد حقیقي وایي، استناد ما فوق الاسباب هم دقې ته وایي. نور د جواب څنګه وي؟ خو د دپاره عقل پکار دی. بله خبره دا وکړه چې تا د فتاوی حقاني عبارت پیش کړی دی، او بیا د هغه په جواب کې د فتاوی حقاني یو تصویر راولېږلو چې هغه د مولانا ما د فتاوی حقاني عبارت پیش کړی دی. هغه وایي چې یا رسول الله یا محمد وغیره په طور د استعانت ویلو والا مشرک دی، په طور د استعانت ویلو والا مشرک دی. زما دا خبره یاد وساته. تا چې کوم تحریر دغه راسنډ کړی دی هغه کې ځان نه خبره ده، او دغه ځای کې ځان نه خبره ده. ته تلبیس مه کوه په عباراتو کې. بله خبره دا وکړه، ما ته بار بار ویل چې د ګروپ والا ما متوجه کوو. نو خپله دې په دې کلیپ کې د ګروپ والا متوجه کړي دي، خو زه به درته ویم چې دا به د حافظي کمزوري. بله خبره ده سما ته پکې لاړو چې مونږ د هر وخت د سما قائل نه یو. نو مولانا انشاءالله د جواب خو زه تا داسې در کوم، اگر چې د موضوع مطابق نه د ستاسو کتاب د تحقیق المتین فی حیات النبی الامین د مولانا محمد امین د باب العلوم کروڑپکه منیر احمد منور تقریزونه پی دي، الله وسایه تقریرونه دي پی. هغه وایي چې مونږ هر وخت د مړو د اورېدلو قایل یو. نو آیا ستاسو دغه مشر صحیح وایي که نه د البصیر والا صحیح وایي؟ خو دا جواب ما هسې وختاً درکړو ځکه د موضوع سره د تعلق نشته دی. بله دا مسله سما ته راغلې، دا خو ته خروج د موضوع نه کې، خروج د موضوع نه کولو دا چې کوم دی د مناظرینو په اصطلاح کې دا صحیح نه وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بله خبره دا وکړه چې ډاګی د علم غیب قایل نه دی، او په هغه باندې بیا دغه خبرې وکړي. نو مولانا ډاګی د علم غیب قایل دی او که نه دی، هغه بیا ځان له خبره ته زه بار بار کوم. ما چې کومه خبره کړله چې هغه استعانت حقیقي ما فوق الاسباب استعانت د غیر الله نه هغه جایز ګڼي، په دغه بنا هغه مشرک او کافر دی، د اسلام نه خارج دی. د جواب ته وکړه علمي غیب ته بیا وروسته ځو. بله خبره دا وکړه چې تا وویله چې ابن تیمیه ته ستاسو په کتاب کې لیکل دی اثبات عقاید کې چې څوک هغه ته شیخ الاسلام وایي نو هغه کافر دی. یاره مولانا د تلبیس ښه طریقه دې زده کړې ده، ښه ماشاءالله بلکل د یهودیانو صفت دې در پکې وصفا بلکل یهودي ښه مشابهت د پکې شته. الفوظ الکبیر کې چې شاه صاحب لیکلی چې د یهودیانو صفت ګورئ نو داسې مولیان ته وګوره، نو بلکل هغه شانتې هغه ته یې هلته کې دا عبارت په کوم اعتبار سره لیکلی دی؟ ته مخکې وروسته خو وګوره. تا ته ما وویله بار بار تا ته وایم چې ستا واسطه ګورې د چا سره راغله، ته ما پېژنې نه، تا زما باره کې تپوسونه نه دي کړي انشاءالله، خبر به شې. بله خبره یې دا وکړه چې څوک په خپل عبارت کې مناسب تعویل وکړي نو هغه صحیح. مولانا مناسب تعویل او تعویل به هم هغه قبلېږي چې هغه ناشي په دلیل وي، ښه ناشي بلا دلیل نه وي. که نه داسې خو په دنیا کې هېڅ څوک هم بیا مشرک او کافر پاتې نه شي، هغه په خپل خبرو کې تعویل کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دویمه خبره دغه وکړه چې تا ماته د البصایر کې التزام ونه ښودلو. نور څنګه التزام؟ په جزئي باندې خو د صراحت کولو د البصایر ولا ضروري نه ده، د جزئي اثبات وګڼه. ته خو بیا زه به تا نه یو داسې یو وړوکې غونته سوال وکړم چې ته داسې وښه چې ته مسلمان یې. دا خو یو جزئي د دې څه اعتبار جزئي دپاره اثبات ضروري نه وي، کلي ثابتول. هغه ما تا ته وښودله چې هغه وایي چې یا محمد په طریقه د استعانت ویل دا جایز دي، او زه وایم چې دا ناجایز دي. څوک چې دا جایز ګڼي هغه مشرک دی. هغه باندې ما دلایل ویل دي. بله خبره دا وکړه چې تاسو په کتاب کې لیکل دي چې مسلمان ته کافر ویل خپله د اسلام نه خارجي کړي. نو مولانا لږ د عبارت ته سوچ وکړه. هغه ویلي چې مسلمان ته کافر ویل او مشرک ته مشرک ویل یا کافر ته کافر ویل باندې څوک د اسلام نه وځي. ښه وروره لږ ته دا عبارت بار بار ووایه او تکرار یې وکړه. التکرار یفقه الحمار. نو انشاءالله ته به پوه شې چې مسلمان او مشرک او کافر کې فرق شته او که نشته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مولانا صاحب دا خبره پکې یو وکړه چې تا وویل چې ګروپ والا متوجه شي، نو تا سل ځله تا خو دومره ډېر ځله ووایي چې زما د شمار نه بار دي، او که ما یو ځل ووایي نو زه پې کافر نه شم. امها ابي کرتے تو ہو جاتے ہے بدنام و قتل بھی کر دے جو چرچا نہیں ہوتا. دویمه دا خبره چې کوم دی نو استعانت حقیقي د تماوي کله متحقق کېږي. د دې مشر کتاب د ما سره هغه وایي چې استعانت حقیقي د حاضر ناظر او د علم غیب نه علاوه متحقق کېږي نه. مولانا بیا واوره
استعانت حقيقي د علم غیب او د حاضر ناظر نه علاوه متحقق کیږي نه ته څنګه استعانت حقيقي ثابته او پاغي باندې پتو د کوپر او د شرک لګای او بیا مې د ویډیو راولېګلا او بیا د دې جواب وکا دویم دا وی چې کوم دنو دا ویډیو په میډیا باندې موجود ده نو ویډیو په میډیا باندې موجود ده نو ته ماته ولې نه را لېږي چې تا دا هغه د کول نه برائت کړي ته ماته ویډیو راولېګا بسم الله کا ماته راولېګا دویمه چې کوم نه درېمه خبره دا ده چې دنه ما دا مطالبه وکړه چې لوبا د بریلوي نظریات کې چې ته ماته د التزام کول د ډاګه شیخ سے بوخایا ان شاء الله الرحمن دې تر قیامت پورې نشي خیر درېمه خبره دا وکړه چې استعانت حقيقي مانته فتاوی حقانی ولې ویل چې دا مشرک ته نو مولانا وی ته چې کوم نه نو سماعت لړې سماعت ماشاءالله نو مولانا ته خو د یودیانو کار خو ته کوي چې نیم عبارت نقل کوي او نیم پرې دی ته ټوله فتاوا وګوره سوال وګوره دا غي جواب وګوره چې کوم نه هغه څه وي هغه خو وایي چې استعانت حقيقي سره چې کوم نه هر وخت او هر ځاینا علم غیب حاضر ناظر چې کوم نه دا د سره لازم دي یعنی دا به ال کیږي چې کله دا خبرې شي درېمه دو بل دا خبره وکړه چې تاسو مشر لیکلی چې کوم دنو دا هر ځاینا هر وخت چې کوم دنو موږ دا اوریدو کړیو د دې حواله مال راکا او بل خبره دا وکړه چې علم غیب قائل نه دی تاو چې ډېر داګه شخص د علم غیب قائل نه دی الحمدلله ما دا ویلم دی وامم بیا به مون چې داګه شخص د مخلوق د پر د علم غیب قائل نه دی الله تعالی چې کوم دنو د علم غیب قائل دی بیا چې کوم دنو دوی چې دا ځان له خبر د علم غیب نو مولانا ته پزان په دې باندې پوغستا مشرانو لیکلي چې علم غیب استعانت حقيقي به علم متحقق کیږي چې کله علم غیب عقیده د حاضر ناظر او علم غیب متحقق شي آیات چې کوم د خپل مشران نه مني بل دی وی چې شیخ الاسلام ته من زعامت عبارت ما پیش کو نو دی وی چې د په کوم بنیاد باندې پیش کړی دی نو کته دا بنیاد وای نو ستا مشر چې کوم دنه هم ذکر کړی دی زما مشروم ذکر کړی دی چې کومه پتو ستا ته په خپل په مشر لګیا زما په دې باندې ولګا بل خبر د دا وکړه چې دغه خبره چې کوم دنو التزام کول ماته ونه خېل شو نه راته الحمدلله خول شي بل دا وی چې مسلمان ته کافر ویل چې کوم دنو دا چې کوم دنو دا سړی خپل کافر کیږي دا بالکل ماته ته چې کوم دنو استاد مشر چې کوم دنو په توخیلا او ته بل وای چې مشرک او داګه شخص ته د شرک نسبت کوي نو ان شاء الله تعالی ثابتومه بل چې کوم دنو دا خبره مولانا سي وکړه چې د ډاګه شیخ صاحب باقاعد چې کوم دنو دا د شیخ زکریا رحم الله نه دي زوامه مچتی دا زما چې کوم دنو نظریات دي او ته په نور کې مزه چې ډاګه شیخ صاحب چې کوم دنو علامه ابن تیمیه صاحب ته دا ویلي دي او شیخ زکریا رحم الله ته دا ویلي چې کوم دی هغه جدا دی دا جدا دی یو خبره هغه چې کوم دی ډاګه شیخ صاحب وضاحت کړی چې مسله علم غیب حاضر ناظر مسله استمداد مسله حیات الانبیاء توسل نظر لغیر الله مختار کل کے بارے میں شکوک و شبہات ہے ان تمام عقائد میں میرا نظریہ د ډاګه شیخ صاحب چې کوم دنو دک عقاید یاد کړی دي ته چې کوم دنو د علامه ابن تیمیه صاحب په سمزه موضوع نه خروج مکوه دا بستا شکست غنل کیږي او ما چې کوم د شیخ زکریا رحم الله بارک د ډاګه شیخ صاحب تحریر پیش کړو چې زما عقیده د شیخ زکریا رحم الله دا نو د دې مشر چې کوم دنو نصر اللؤلؤ والمرجان فی بیان اصول القرآن دا غلام حبیب صاحب مرحوم لکی وی رہا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ کی بات وہ تو میرے پیر و مرشد ہے میں نے سن 1791 کو پنڈی کے مرکز جامعہ مسجد زکریا میں بیعت کی اور انہیں سے بخاری شریف کا ابتدائی درس بھی سنا اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ نے جو خدمت دین اور خدمت حدیث کی ہے وہ کسی صاحب علم سے مخفی نہیں اور ان کا عقیدہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا دو ډاګه شیخ صاحب هغه عقیده دا چې کوم د زکریا رحم الله دا او که زکریا رحم الله ډاګه شیخ صاحب عقیده ته غلط عقیده وای نو دا که خبر استا چې کوم دنو دا لازم ده دو شیخ زکریا رحم الله عقیده غلط تا او چې ته د زکریا رحم الله عقیده ته غلط وای نو دا دی غلام حبیب صاحب چې کوم دنو په سر کې غلط والا دویم چې کوم دنو استا مشر چې کوم دنو په ناشر القرآن کې ویلي دي دویم چې کوم دنو استا مشر چې کوم دنو محمد حسین نیلوی دی لیکي په ناشر القرآن صفحه 297 کې د خلیل احمد سانفوری رحم الله چې شیخ زکریا رحم الله لیکلی چې زما کې د هغه کې ده حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے انوار ساتعہ اس کا نام ہے البراہین قاطعہ اس کو غور سے پڑھیں گے وہی چې دا انوار ساتعہ چې کوم دی دا البراہین قاطعہ د انوار ساتعہ پر رد کې لیکل شوی دی براہین قاطعہ
دا په غور سره وګورئ نو که د دې نظریات عقاید غلط وو نو بیا ستا د شیخ ولې والا دغه ورکوله ترغیب یې د مطالعې ورکو نو دې نه معلومه دا شو چې کوم دی نو هغه موحد خلیل احمد صانفوري رحمه الله شیخ زکریا رحمه الله هغه عقاید چې کوم دی نو د ډاګی باباجي دي بل چې کوم دی نو ستا ما سره کتاب پروت دی د دفاع حق د مفتی سلیمان ساجد په دې باندې تقریزات د شیخ طیب طویری دي عطا الله بندیالوی دي عبدالمقدس باچا دي دیوی علماء دیوبند کے ترجمان شیخ الحدیث زکریا رحم اللہ نے وضاحت کر دی ولی وتستا دا شیخ چکم دنو دا شیخ الحدیث وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ماشاءالله ملګرو تاسو د مد مقابل بد حواسی او د غیر خبرونو به تاسو اندازه کوئ چې هغه په څومره اوبو کې دی او څومره د موضوع نه تختی را تختی او څنګه هغه وخت پاس کوي او ځان خلاصوي دلته ما بار بار وایي د اردو شعرونه مو تاسو خوند نه کېدا وایي چې هم آ بھی کرتے ہیں جو چرچا نہیں ہے हम آ بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں دا جو پزې تو وایي صحیح ده اردو مو وایي مړه د الله بنده دغه شانتې مخکې بیا وایي چې ته وایې چې ما تا نه سوال کړی چې د استناد حقیقي تحقق څنګه کېږي او بیا خبره وکړه چې د استناد حقیقي تحقق بغیر د علم غیب نه کېږي ته زه بار بار وایم چې دغې خبرې له به زه وروسته ځمه چې د استناد حقیقي بیا لوازمات څه دي هغه ته څه شیونه لازم دي هغه ته به زه بیا مخکې وروسته ځمه زما ستا فلحال خبره په ده روانه ده هغه په خپل ځای ده انشاءالله بله خبره دا وکړه چې تا ما ته په دې دیوبندي لباده بریلوي نظریات کې لفظ د التزام ونه ښولو ته ما ته څه جاهل یا کمعقل غونته ښکارې ته زما په کتاب کې زما په لفظ ته څه کې یا الله دې چې کوم دی عقل دې در نصیب کړي تا ته بله خبره دا کوي چې تا د فتاوی حقاني عبارت پیش کوم هم تا ته د هغې په جواب کې عبارت پیش کړو ته مولانا خبره واوره ما چې کوم عبارت پیش کړی دی هغه داسې دی چې یا رسول الله او یا محمد په طور د استعانت ویلو والا مشرک دی په طور د استعانت والا ویل مشرک دی تا چې کوم پیش کړل دی هغه وایي یا محمد یا رسول الله شرن کہنا جائز ہے یا نہیں ہے نو یو د هغه شرعن ویل صرف د یا محمد یا رسول الله یو یا محمد یا رسول الله په طور د استعانت ویل دی مولانا یو لفظ مطلق دی بل مقید دی که ته پوهېږې نو او که نه پوهېږې چې بس هغه بیا ځان له خبره د خبرونو دې معلومېږي داسې چې بالکل لم یبوجې بله خبره هغه دا وکړه خپله ماشاءالله وایي منم ده چې استناد حقیقي بغیر د علم غیب نه متحقق کېږي نو ستا مشر خو د استناد حقیقي قایل دی نو معلومېږي دا چې بیا د علم غیب هم قایل دی لازمه ده ته دا خبره ده خو انشاءالله زه په هغه باندې بیا وروسته خبره کوم زه خو ته انشاءالله تا د هغې د یو عبارت جواب ونه کوم ته به د نور کتاب څه جواب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مولانا وایي چې تا وایي چې سما د هر ځای نه د هر چا اوري په ده باندې حواله راکړه نو ما تا ته د کتاب نوم اخیستی دی خو تا به اورېدلی نه یو ځله بیا ورا تحقیق المتین فی حیات النبي الامین دغه کتاب وګوره بله خبره دا وکړه چې ستا مشر هم دغه عبارت ذکر کړلی زما مشر هم ذکر کړی دی ابن تیمیه باره کې مولانا زما مشر ذکر کړی دی په یو انداز سره ستا مشر ذکر کړی دی دپاره د استدلال د ځان دپاره د استدلال لپاره ذکر کړی او ستا د علماو نظریه د سرفراز خان صفدر صاحب لیکل دي چې یو کس یو عبارت نقل کړي په هغه باندې رد ونه کړي نو هغه ته هغه کس نظریه وي دا خبره مې واوره دا ستاسو اصول دي زموږ نه دي ګورئ دا خبره واوره دا اصول ستاسو دي او ستا مشر لیکل دي په تا باندې منل لازم دي دا خبره ځان سره یاد وساته بله خبره دا کوي چې د ډاګۍ نظریات او د شیخ زکریا نظریات یو دی په علم غیب وغیره مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب چېرته کې او ډاګۍ چېرته کې د الله بنده هغه یو موحد او یو موحد سړی او مسلمان سړی او ډاګۍ د خپل عبارت پر نه مشرک دی د هغه د توحید سره هېڅ تعلق نشته دی او ما ته چې ته د موضوع نه خروج کړي موضوع نه خروج ته ډېر ځایونو کې کړی او ما پته ته په هغه باندې تنبیه هم کړې ده او خلک هغه اوري انشاءالله پته به ورته ولګي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو بله خبره دا کوي چې شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله حسین نیلوي صاحب رحمه الله دغه شانتې دفاع حق والا مصنف هغه د شیخ زکریا رحمه الله چې کوم دی او دغه شان د خلیل احمد سهارنپوري صاحب د هغې تعریف یې کړلی او خبره یې کړله نو مولانا ځکه یې کړله چې شیخ زکریا یو موحد سړی دی ستاسو په نس خو هغه ګمراه دی او ته وایې چې دې خبرې ته زه به ولې نه ځمه زه به د البصایر په عباراتو زما تاسو مناظره ده زه خو به د هغې داسې عبارت پیش کوم کوم چې د علمای دیوبند او د قرآن او د نصوصو خلافي ته وایې هغې ته مزه څنګه جاهلانه خبرې کوي زما په کار ډېر بدحواسه شوی عقل دې بالکل نشته نو حسین نیلوي صاحب چې کوم دی هغه د براهین قاطعه د مطالعې مونږ ته ترغیب ځکه راکړی چې په براهین قاطعه کې د استیعاد ما فوق الاسباب رد دی او تاسو د استیعاد ما فوق الاسباب قایل یئ نو ځکه خو مونږ ته د هغې د مطالعې ترغیب راکړی چې مطالعه یې وکړئ سبا له به دا خلک راپاسي دوی به د استیعاد ما فوق الاسباب دعوې کړي نو دغه کتاب ورله وګورئ انشاءالله مخکې بیا خبره کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
مولانا صاحب دا خبره وکړه چې تا شعر وایي چې امها ابي کرتے تو هو جاتے ہے بدنام وایي تا جو وایي نو زه وایم چې د غوږونو د صفایي دې لږ وکړه او دا شعر صحیح واوره. بیا دویم دا خبره کوي چې زه به وروستو علم غیب ته ځم. ماشاءالله ماشاءالله استعانت حقیقي بغیر د تحقق د علم غیب او د حاضر ناظر نه کېدی نه شي. مشر دی وایي حواله در کولی شم. آیا ته د مشر نه دې ښه پوهېږي؟ که ته ښه پوهېږي نو بیا ووایه ټیک ده. او بل چې کوم دی نو مولانا صاحب چې کوم دی نو التزام کول ما ته په دیوبندي لبادا بریلي نظریات کې ونه ښو او انشاءالله تعالی تر قیامته پورې دا زما چیلنج دی او چیلنج به وي انشاءالله تر قیامته پورې د ټولو پنجپیریانو په سرونو باندې دا زما چیلنج دی. او دې چې کوم ولنه ورځي نو دا جاهلانه سوال دی. ماشاءالله بیا چې کوم دی نو فتاوی حقانی حواله د تمولې ګل دی په تور د استعانت حقیقي او استعانت مشرک ته ته ما ته حواله راولېګه مولانا ما ته حواله راولېګه څنګه د تمار راولېګه دا چې کوم دی نو ته ما ته حواله راولېګه. او بل خبره دا وکړه چې ته وایې چې استعانت حقیقي بغیر د علم غیب او د حاضر ناظر نه تحقق یې نه کېږي نو لہذا معلومه دا شوه چې ستا مشر چې کوم دی نو د علم غیب هم قایل دی. ماشاءالله ماشاءالله مولانا صاحب ستا د علمیت نظار شم دا خو سینه زوري ده چې ته داسې په زور ماته چې کوم دی نو بل سړی مشرک کوي او کافر کوي. انشاءالله خبره د دلیل ده او په دلیل یې در سره کومه چې استعانت حقیقي تحقق بغیر د علم غیب او د حاضر ناظر نه نه کېږي. او بل تا نه ما د ویډیو مطالبه کړو چې ستاسو کوم د براعت چې کوم د تاسو د هغه د کول نه کړی دی هغه ویډیو ما ته راولېږه خو تا چې کوم دی نو دا راونه لېږلی شوه دا ستا حال دی او د ګروپ کې دا ټول خلک چې کوم دی نو ستا حال اوري. زه مخکې خپلو دلایلو ته ځم. دا چې کوم دی نو ما سره ستا د شیخ مجموع رسائل جلد 4 دے صفحہ 362 تا دیوی لیکن کسی کی عبارت نقل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا اپنا مسلک بھی یہی ہے اور نہ ہی کسی کی عبارت نقل کرنے کے بعد اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. مولانا واورا دا مسئلہ چې کوم دنو دیوبندی لبادا بریلوی نظریات تھی دیکھیں چې کوم دنو دے اصول ذکر کئی دو اصول واما دے چې کوم دنو دے وی عالم الغیب اور حاضر ناظر میں تلازم من الجانبین ہے. مولانا واورا تلازم من الجانبین ہے کیونکہ حاضر فی کل مکان اور ناظر لکل شیء ہر مکان میں حاضر ہونا اور ہر چیز کو دیکھنا اس بات کو مستلزم ہے کہ آپ عالم الغیب سے بھی ہے. عالم الغیب اس بات کو مستلزم ہے کہ کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے. لہذا جو دلیل ہم نے مختصر عقیدہ علم غیب کی تردید کے لیے پیش کی ہے. مولانا دا واورا عالم الغیب او حاضر ناظر چې کوم دینو دا تلازم دی د دې په مابین د جانبینو کې تلازم دی. دا ما سره چې کوم دی بل حواله دی د کوم دی دا په 117 باندې دا دی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عقیدہ استمداد من الاموات عقیدہ علم غیب لغیر اللہ عقیدہ حاضر و ناظر اور سماع موتا من قریب و بعید ایک طرح کے چپٹے پٹے ہے. مولانا دا واورخه نو دې چې کوم دی نو دیم دا خبره کوي چې عقیده د استمداد من الاموات چې کوم دی دا بغیر د علم غیب او دا ناظر او چې کوم دی نو دا د دې نه تحقق د دې نشته. او بل چې کوم دی نو دا خبر واوره ته وایي چې کوم دی نو استعانت نه مراد د ډاګی شیخ صاحب استعانت حقیقي مراد دی. زه تا ته دا عبارت رالیږم فیصله یې ته وکړه خیر. دا چې کوم دی ډاګی شیخ صاحب وضاحت کړ دی فنقول الاستعانة من الله تعالی بوسیلة الذوات الفاضله من اصحاب القبور ليس فيها طلب الامور. مولانا صاحب دا واورجی او دا وضاحت یې کړی دی ښه او زما کلیپ ختم تاسو خپل جواب. بله خبره مولانا صاحب نه چې ما کوم سوالونه کړي دي د هغې جواب دې راکړي او انشاءالله زه وایم چې دا ټایم د ایډمن صاحب د طرف نه دا موږ ته زیات کړی شي چې موږ خپله خبره چې کوم دی نو. او بل مولانا صاحب ته زما دا چیلنج دی چې ته ما ته دا وښایه په استعانت لفظ سره چې ما فوق الاسباب استعانت دا جایز دی ما فوق الاسباب استعانت جایز دی ستا ګټنه زما بایلنه وښایه او بسم الله کا چې ډاګی شیخ صاحب لیکلی چې ما فوق الاسباب استعانت جایز دی. بسم الله کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ګروپ ملګرو تاسو د مد مقابل په حواسی اورئ او ان شاء الله نور په مورئ او دا غي خبرې به مورئ چې د موضوع کې څومره دنه ده څومره په وبو کې او څومره بهر ده ان شاء الله تاسو په پوهیږئ. دا خبرو چې شعر ما صحیح ویل دي مولانا ریکارډ دی موجود دی خلک یې اوري دروغ مو وایا او دروغ ویل د مسلمان څخه خوند نه کوي اگر چې لغتن بل وایي چې فتای حقانی حواله وښایه. مولانا دا ستا چې د تښتېدو یو لار ده حواله وښایه تا ته ما د هغه صفه مې ویل د هر څه مې درته ویل دي انشاءالله. بله خبره دا کوي
چې ته سینه زوري کې او په زور هغه ته مشرک وایي چې دا مشرک نه دی او داسې دی او داسې دی، تا ته موږ یو عبارت دی دغه 221 دی، دغه نه د هغه شرک ثابت دی. بل عبارت په صفحه 61 باندې لیکي فعلم من كلام هذا المحدث الإفادة والاستفادة والانتفاع والإعانة من الأولياء المدفونين في المقابر. والإعانة من الأولياء، اعانت من الاولیاء، دلته کې ته وسیله مراد اخیستی نشې، توسل مراد نشې اخیستی او نه ته استعانت سوري مراد اخیستی شي، ځکه تاسو قایل د توسل بالاموات او دلته کې دا خبره کوي د اعانت من الاولیاء. اعانت من الاولیاء او توسل بالاموات کې ډېر فرق دی. که تا کې علم وي نو ته په دې خبره باندې پوه شې. دا بله د هغې د شرکیه عبارت دی، د قرآن د نص خلاف دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه شانتې مولانا وایي چې ما ته د ویډیو مطالبه وکړه، تا ویډیو راونه لېږله د پنجپیر. مولانا دغه ویډیو خو په نیټ باندې موجود د پنجپیر اجتماع که په ګوګل باندې ورکې بیا هم درته راځي، فیسبوک ورکې بیا هم په هر ځای چې ورکې درته راځي. نو دغې د مطالبې دا خو یو هسې عبث منطقي خبره ده. بله خبره یو عجیبه منطقي خبره یو علمي لطیفه مولانا وکړه، وایي چې زه خپل دلایلو طرف ته ځم او بیا څه وایي دا ما سره دی مجموعه رسایل. مولانا مجموعه رسایل دلایل دی. مړه یاره ته به مو چې زه مولا یم او تا به مته کله ضایع کړي، پته نه حرامې به دې خوړلي که حلالې. دا دلایل نه دي، ادله د شرع څو دي. دا خو د ثالثي طالب ته هم پته وي، خو زه خیر زما په خیال ته مولوي نه یې. او بیا د هغه نه عبارت پیش کوي مجموعه رسایل نه چې د چا عبارت نقل کول د هغې دا مطلب نه چې د هغې عقیده به وي. مولانا تا ته ما له اول دا صراحت کړی، ته تلبیس د یهودیانو په شانتې ولیکې. تا ته ما ویل چې ستا مشر سرفراز خان صفدر لیکل دي چې څوک د چا عبارت نقل کي هغه د هغې عقیده وي. ستا مشر وایي چې څوک د چا عبارت نقل کي نو هغه نقل کول د هغه عقیده وي چې رد پې ونه کړي. نو دا ستاسو ضابطه ده او تا ته ما دا هم ویل چې دا ضابطه زمونږ نه ده، ځکه چې دغه زموږ شیخ لیکلی چې زمونږ دا نظریه ده. ستا دا نظریه ده په تا یې منل باندې ضروري دي په تا باندې. بل دغه شانتې بیا د دیوبندي لوبادي خبره کوي چې دا دلایل نه دي مولانا ښه، دا غلطي درته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا مولانا وایي چې دنه استعانت حقیقي مراد نه دی. مولانا نو ګوره ما درته یو عبارت بل هم پیش کړو د البصیر صفحه 61 والاعانة من الاولیاء المدفونین فی المقابر. دلته کې ستا هغه تعویل هم الحمدلله ختم شو چې زمونږ د دې نه مراد چې کوم دی توسل دی. نو ما ته ویل چې ستا عقیده په توسل کې توسل بالاموات ده، توسل من الاموات نه ده. او دلته کې اعانت من الاموات خبره کېږي، من الاولیاء المدفونین فی المقابر. که په دې عربۍ پوهېږې صفونون مونون دې ویلي نو بیا خبره وکړه، نه پوهېږې چې هغه ځان له شی دی. علیکم ورحمت الله وبرکاته. دغه شانتې مولانا بیا خبره کوي چې زما د سوالونو جوابونه. نو ستا د کم سوال جواب پاتې شوی دی مولانا؟ ته د هغه سپي چل کې سپي چې کله په کمر ولې نو هغه سترګې پټې کړي او دا خیال چې ما څوک نیني، حالانکې هغه سپي ته خپله خلک نه ښکاري. نو ته داسې چل کې خپله سترګې پټې او ته وایې چې که څه زه چاته نه ښکارم، زما د خبرو جوابونه چاته نه ښکاري او د هغه سپي چل کې. نو مولانا هر څه مخې ته راغلي خلکو اورېدلي دي، ستا د یو سوال جواب نه دی پاتې شوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او بل زما د پوره ذریت د وکاړویت او ذریت د ډاګۍ ته دا چیلنج دی چې څومره هم دي په دنیا کې او د دنیا په کم ګوټ کې دي دې راغون شي. او ما چې کوم دا دوه عبارت پیش کړي، زه خو لا مخکې په البصایر کې الحمدلله تلی نه یم چې کله لاړ شم که نه هغه کفریات به ترې راوباسم چې د ابوجهل نه هم دا مخکې تلی دی. دا دوه عبارت چې ما پیش کړي دي د په رڼا کې دي. که څوک هم د حلالي وینې نه پیدا وي او پلار یې وي د مور غلطي نه وي، نو هغوی د دې دوه عباراتو مطابق ډاګۍ مسلمان ثابت کړي قدرې د یوې لمحې دپاره د صرف مسلمان ثابت کړي. پوره عمر له خو غټه خبره ده. مور به داسې زوی نه یې راوړی، نه یې راوړی دی او نه به یې راوړي انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ما دا دعوه ایښودې وه چې ډاګۍ د خپل عباراتو په رڼا کې مشرک دی او د ډېر نصوصو نه هغه انکار کړی دی، په د بنا باندې هغه د اسلام نه خارج دی. خو په هغه باندې ما د هغه یو عبارت د صفحه 221 پیش کړی او بیا مې په دې اخیره کې بل عبارت د هغه د صفحه 61 پیش کړو او ما په هغه باندې متعدد حوالې دو آیاتونه مې هم پیش کړه د قرآن پاک او ما وویل چې د دو آیاتونو سره د عبارات ټکراو دي، په د بنا باندې دا مشرک دی او د اسلام سره تعلق نشته. د هغه آیاتو جواب د وسه نه دی راغلی. دغه شانتې بیا ما په هغه باندې یو درې قرائن وویله چې دلته استعانت حقیقي مراد دی او استعانت ما فوق الاسباب مراد دی. په هغه بنا د هغه جوابونه ما ته د وسه رانله.
دغه شانتې مخې ته نورې خبرې کېدي د هغه جواب ما وختن فوقتن کړی دی. د هغه جواب د وسه نه دی راغلی او د آخرنه عبارت ما پیش کړی دی. انشاءالله د ده جواب به هم تر اخره پورې را نه شي او د ایډمن صاحب د طرف نه چې کوم وخت موږ ته راکړی شوی 10 بجې هغه پوره شوی دی. مخکې به بیا ګورو انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب خو ماشاءالله خبرې ورو د دا اخلاقو نه به هم ملګري د ګروپ خبرېږي دی کله وي چې پلار یې یوي حلالي دا خبرې خو دی شر طرف تاړئ. الحمدلله موږ له خو خپلو استادانو چې کوم دی نو د اخلاقو تربیت را کړی دی موږ به الحمدلله داسې خبرې نه کوو. دویمه خبره دا دی ده ته مبارک شي چې دی څه وایي. ده ته ما ووایي چې ته ما ته په ټول البصایر کې یعنې زموږ په ټولو کتابونو کې ته راشه نرشه او دا زه تا ته په چیلنج کوم که ته د موره یو پیدا نو راشه ته ما ته وښیه چې کوم دی نو ته ما فوق الاسباب استعانت ته ما ته ثابت کړه. ما فوق الاسباب ته ما ته استعانت ثابت کړه چې زموږ شیخ په دې ماته کول کړی دی او زه تا ته هم دی نه د استعانت صوري مراد دی تو یعنې استعانت حقیقي مراد دی. مولانا دا خو توجیه القول بما لا یرضى به قایله دی. قایل یو څه وایي او ته دې بل څه مراد اخلي. او بله ده ته ما ووایي چې ته ما ته ویډیو راولېږه نو ماشاءالله دی دا خبرې کوي وایي دا په ټول نیټ باندې موجود ده ټول نیټ باندې موجود ده ماشاءالله. نو چې په نیټ باندې موجود ده خو ما ته وښیه که نه. او بل مولانا وایي په 61 صفحه باندې چې کوم دی نو بل عبارت دی زما اوس دا خبره په دې یو عبارت کې د بل عبارت ته به ته نه اړېږې دا به زه تا ته انشاءالله ښیم چې دې نه استعانتي صوري مراد دی. بل چې کوم دی نو مولانا دا خبره وکړه چې ستاسو سماع الموتا والا سرفراز خان صفدر صاحب لیکلي دي کسی عالم کا کسی قول کو نقل کرنا اور اس کے بھی رد نہ کرنا بلکہ اس سے استدلال و احتجاج کرنا حقیقتاً اس کی تصحیح ہے. مولانا ته په دې ځان پوه کا اس سے استدلال و احتجاج کرنا اس سے استدلال و احتجاج کرنا استدلال ته ما ته وښیه حجت ته ما ته وښیه بیا وروسته راځه ما سره خبرې کوه. او بله خبره چې کوم دی نو دی دا کوي صفحه 61 خبره خو شوه چې کوم دی نو دا استعانت په چې کوم دی ته هغې ته مزه ته اول د 221 صفحې دا عبارت ما سره حل که مخکې واله ځو او د ګروپ د روانولو کوشش مه کوه او خله په ښو الفاظو سره استعمال کړه دا به زما ستا دپاره ډېر د کامیابۍ سبب وګرځي. او ته نرشه زه تا ته وایم ما فوق الاسباب لفظ ته ما ته یو وښیه دیوبند لبادا بریلوي نه ته التزام لفظ وښیه او چې کوم دی استعانت حقیقي کله متحقق کېږي ته ما ته هغه وښیه او چې کوم دی نو ته وایې دروغ ما د دې جواب درکړه تا ما له دې یو خبرې هم جواب نه دی راکړی. او بله خبره تا دا وکړه چې کوم دی نو په تا وایه حقاني نه ما صفه وښیله نو ما ته خو پته نشته دا خو ته دروغ وایې دروغ دې ووایي او د ګروپ ملګري ټول اوري په ما تا کې به بیا فیصله په یو باندې کوي او تا وایي چې شعر دې داسې ویل دی زه ورته وایم چې ما داسې نه دی ویلی ملګري اوري بلکل اوري. خو ته چې کوم دی نو زما د سوالونو جواب راکړه او چې کوم دی زه خپل حواله جاتو ته مزید مخکې ځمه ما سره چې کوم دی ستا د شیخ دیوبندی لبادا بریلی نظریات تے دے وہی تو قاعدہ یہ ہے کہ نقل من حیث النقل پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا بلکہ فتویٰ عقیدے پر ہوتا ہے بیان دلی کہ یہ ضابطہ اصل اشکال اور شبہ کا جواب ہے. اگر کسی کتاب میں کوئی شرکیہ یا بدعیہ عبارت نظر آ جائے تو اس عبارت کا قائل دو حال سے خالی مجهول الحال ہوگا یا معلوم الحال ہوگا. دا لوی یا پړپړه د زبې د تصویر راولېږم نور زه د ویلو چې کوم دی نو دا ډېر لوی عبارت دی زه به صفحه درته راولېږم په دې به اکتفا وکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاءالله ملګري یو خبره وکړه چې د اخلاقو نه ووتلی ما ته چې د اخلاقو نه وتلی او ته د ګروپ رانولو کوشش کوې نو ماشاءالله ملګري ستا اخلاق هم خلکو اورېدلي دي. دا خو د چیلنج یو طریقه ده او په چا کې د غیرت د راوستلو یو انداز دی او بیا همدغه الفاظ خو بیا هم ته هم په دغه کلیپ کې واپس دوهراو کړه کوم الفاظ چې ما دوهراو کړي وو همهغه تا دوهراو کړه نو آیا ستا دپاره اخلاق زما دپاره بد اخلاقي ده دا کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا خبره کوي چې زما ستا خبره په دغه یو عبارت باندې ده په 221 باندې 61 نمبر صفحې عبارت ته ته مزه وا مولانا په جهالت دی قربان شم زما ستا خبره په ټول البصایر په عباراتو ده عبارات جمع ده یو عبارت نه ده ځان پوهې که تقدیر د دغه دویم عبارت جواب انشاءالله ته نه شئ کولی ځکه چې په دغه دویم عبارت کې ستا د خود ساخته تعویل هم نه چلېږي استناد حقیقي او صوري په دغه دویم عبارت کې ته د خود ساخته تعویل نه شئ چلولی او که چلولی شئ د تر قیامت جواب نه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا وایي
چې زمونږ مشر چې خپل کتاب کې لیکلي چې څوک د چا عبارت نقل کړي او د هغه نه استدلال او احتجاج وکړي نو ولې د هغه عقیدې نو مولانا په البصر کې دغه عبارت هغه د استدلال او د احتجاج دپاره را نقل کړي نور د څه دپاره دي ته یو داسې عبارت وښیه چې هغه د استدلال یا د احتجاج دپاره نه وي هسې د رد دپاره یې نقل کړی ته داسې وښیه تر قیامت یې نشي ښودلی بله خبره چې دا وکړه زما د سوالونو جواب نو ستا د کم سوال جواب پاتې شوی دی مولانا ته بیا بار بار خبره کې دا خبره یې وکړه چې دا د فتاوی حقاني صفحه ماته نه ده ښودلي مولانا وایو یو ځل بیا فتاوی حقانیه جلد 1 صفحه 162 فتاوی حقانیه جلد 1 صفحه 162 دوه ځلې مې ته ځکه وویل چې هسې نه بیا درنه هېر شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بیا د دیوبندي لباده بریلوي نظریات 172 صفحې عبارت پیش کو چې فتوا په عقیده باندې لګي او په دغه او که څوک ژوندی د چا عبارت او اوږده قصه یې راوړه هغه بیا پوهېږي چا چې کتلی نو مولانا دغه البصاري کې چې کوم ګنده عقاید دي کله چې ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب په ده باندې رد لیکو البصاري کا تحقیق جایزه دغه جایزې چې کله ولیکله نو هغه البصایر والا مصنف ډاګۍ ته هغه ولېږله که نه د البصاري کا تحقیق جایزه کتاب مطالعه کوه کې د دې خبرې صراحت شته دی هغه ته دا کتاب ولېږو ورته یې ویل چې ستا په کتاب کې دا غلطیانې دي د دې نه باوجود هم هغه د خپل دغه نه رجوع ونه کړه دا تپوس د هغه نه شوی دی ده نه معلومېږي دا چې هغه خپل په دې عقایدو باندې کلک دی او په دې خپل شرکي خبرو باندې هغه رضا دی نو دا خبره هم ستا ختمه شوه بس ته زما د طرف نه چې داسې ګروپ ایډمن دی ما ته ویلو چې د ګروپ ایډمن نه بجاتي نو اوس ما سره 10-20 شو بس ته نور کیفونه زه د مد مقابل طرف نه منم د خپل طرف نه منم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو تاسو واورېده چې ما د صفحې 61 عبارت هم پیش کو په دغه صفحې 61 عبارت کې د خو ساخته دغه یو تعویل کوي د غریبۍ چې استعانت حقیقي صوري نو دغه صوري او حقیقي والا خبره په دغه 61 نمبر خبره کې نه چلیږي نو دغلته کې ما چې کوم قرائن پیش کړل نو دا هم یو قرینه ده چې استعانت ما فوق الاسباب مراد دی تحت الاسباب مراد نه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د مولانا عبدالشکور صاحب نه ما یو څو مطالبې کړې وي چې هغه د دې نه عاجزه شو چې کوم دی نو او لاړو دا عبارت یې پرېښود او بل عبارت ته لاړو د مولانا عبدالشکور صاحب نه زما اولنۍ مطالبه دا ده چې استعانت حقیقي کله متحقق کېږي نو هغه د دې جواب نه چې کوم دی نو جواب یې را نه کو او چې کوم دی نو فرار یې د دې نه اختیار کو سو اکو بکو یې وجنګو دویم سوال ورته ما دا وکړو ستاسو په مجالسو کې ستاسو په اجتماعاتو کې چغې ولیکېږي چې هر خبر سے باخبر شیخ طیب نو میں دا خو مطلق ذکر دی المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل لہذا ستا په کول سره ستا شیخ او د متبعین کافران شول دوی چې شیخ طیب چې کوم دی نو زمونږ ټول جماعت چې کوم دی د هغې خبرې نه د برات اعلان کړی دی ما ورته ویل ما ته ویډیو راولېږه خو ویډیو یې راته راونه لېږلی شوه دا د حال دی درېیمه خبره چې کوم دی ما ورته دا ویله ما فوق الاسباب استعانت ما کته په ټول البصویر کې وښایه انشاءالله مې زه هار منم او ستا به چې کوم دی نو ګټلی وي خو د هغه حواله ما ته ونه ښیلی شوه او چې کوم دی نو دې نه امپرار اختیار کوي دا ته جاهلانه سوال کوي چې نه ورته ویله نو دا جاهلانه سوال کوي څلورمه خبره دته ما دا وکړه ما یا لکه آیا په دې باندې د ډاګی شیخ صاحب التزام شته په دې عباراتو باندې که نه نو ده ما ته وی چې او التزام یې شته بیا ورته ما د دیوبندي لباده بریولي نظریات نه حواله پیش کړه دی د هغې نه متحدیدو نو ده ما ته وی چې په دې باندې التزام شته ما ورته مې حواله راولېږه ده چې کوم دی نو هغه حواله ما ته راونه لېږلې شوه لهذا عاجزه شو او چې کوم دی نو ګروپ یې بند کړو کنې ما خو ګروپ اډمینانو ته ویلي وو چې موږ له وخت سیوا کې خو چونکې وخت یې سیوا نه کړی شو او مولانا چې کوم دی نو د دې خبرو جواب ما له را نه کړو او انشاءالله دا زما ټولو چې څوک ډاګی شیخ صاحب ته د کفر او د شرک نسبت کوي دا زما عیت کلیام چیلنج دی انشاءالله که څوک پې ما سره په البصویر خبره کوي زه شپه ورځ هر وخت هر ټایم چې کوم دی نو دا تیار یمه انشاءالله الرحمن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او بله خبر دا ده چې ډاګی شیخ صاحب الحمدلله موحد دی او قبر ته سره د توحید تللی دی الحمدلله او د ډاګی شیخ صاحب چې کوم دی نو عقیده د علم غیب وه د مخلوق دپاره او نه چې کوم دی نو مخلوق یې حاضر ناظر ګڼو بلکې عالم الغیب صرف الله تعالی و
حاضر ناظر الله تعالی او چې کوم دی نو مدد چې کوم دی مفوق الاسباب د الله تعالی نه غوښتی شي. دا د ډاګی شیخ صاحب عقاید او نظریاتو او انشاءالله که څوک پې بحث ته تیار وي نو موږ ورله 24 ګنټې انشاءالله تیار یو بحث ته موږ سره وکړي.